درنې خبرې. که مزدور شوي حوصله به زده کړي، که غریب شوي خلک به وپېژني، که ناروغ شوي د روغ صحت قدر به وپېژني، که دوکه دې وخوړه هوښیار به شي. که ولوېدې د پورته کېدو احساس به درته پیدا شي. که مسؤل شوي د پلار قدر به در معلوم شي. که خلکو پریښودې اخر به د ځان ته پاتې کېدو هنر ترلاسه کړي. که سخت کار ته دې مخه شوه زړه به دې غټ شي. که بېوسه او ناتوانه شوي خپل خالق به در په یاد شي. لنډه دا چې د ژوند هر نادوده او ناخواله مونږ ته ضرور یو څه په لاس راکوي. نو مه غمجن کېږئ او مه ناهیلي کېږئ. په هر حالت کې سخت کار وکړئ او په ذهن مو د خفګان ګرد مه پرېږدئ. لرې نه ده چې یو وخت به هر څه چې تاسې غواړئ ستاسې ژوند ته راشي.